او که تاسو ته یاد وي نو د دې نه مخکې چې کوم خلکو حکومت کړی دی کم از کم د هغې عمل متقابل شو چې رابل څنګه چلېدو او د نیازي صاحب عمل هم مونږ ته کړی چې نیازي صاحب کوم ځای ته ورسوه په انشاءالله تعالی پښتانه به متفق کېږي او متحد کېږي به یو نیازي مونږ د بنګال نه خلاص کړي یو او بل نیازي صاحب او پاکستان پورې ډډې سورې دی نه خلاصوي په انشاءالله تعالی پښتانه به چېرته هم نه پرېږدي او بیا چې د لمونځ نه بعد په کومه ژبه کې خبره کوي هغه ژبه کې به دا جواب ملوي که دغه پارسۍ بیتونه وي نو موږ په پارسۍ کې جواب ورکوو او که دا پښتو کې خبره کوله موږ په پښتو کې جواب ورکوو ناکامه ته صرف دې لپاره شوی دی چې دې قام ته او دې ولس ته پته ولګي دا چا چې راوستی چې هغه ته پته ولګي چې موږ ټیک کړل او که موږ غلط کړل نو انشاءالله تعالی په دې سوچ په خلک مجبور شوي چې نن ډالر کم ځای ته ورسېد 150 خو زه یو خبر تاسو ته کوم پښتانه موږ دومره هوښیار یو زه پسې تاسو زه چې راتلم په دوبۍ باندې رالم دوبۍ کې زما یو رشته دار دی نږدې سړی مې دی د شپې راسه ګپ شپ زما په دفتر کې لګوم چې ملک صاحب زموږ سره د مسافرو خلکو سره د نیازي صاحب ډېره زیاته ښېګڼه وکړه ما وې څه ښېګڼه وکړه یار څه ټکسونه کم شو یا د اقامې کم ټکس دی هغه کم شو یا مخکې د کال اقامه جوړه شو بیا مې 2 کاله ورکړه 2 کاله بېرته لاړه وایي چې نه که نو ملک صاحب په دې یو ډېرې موږ له ډېره پیدا راکړله نو چې زه پښتون په دې خبره نه پوهېږم چې یو درهم زما په خاصه نن 40 روپو ته ورسېد او زما د ملک صاحب خبر کړی چې زمان نه لګي تاسو په خدای باندې یقین وکړئ چې موږ به 100 روپۍ مخکې لګلې نو پوره سبزي به پکې ده اوس په 100 روپۍ باندې په پاکستان کې د فروټ چاټ چې تاسو جوړوئ فروټ چاټ دا د 15 شپږ کسانو جوړېږي په 100 روپۍ باندې نو زما عقل دومره حد ته ورسي چې زه وایم چې زما سیخه وکړه غونډۍ په ساویه خو لګېده نو دا سوچم به تا مخکې 100 روپۍ لګېدې څومره کار به کوو او نن چې 2 لکه لګي نو څومره کار کوي نو که دغه زموږ عقل یې او دغه زموږ پیمانه یې نو د خدای په خاطر نو دې خلکو پسې وګرځئ دا خلک پوه کړي چې خان کریان زیات شه نو 100 روپۍ وګرځېده د یوې نه په څلوېښت شو کېدای شي پورته روان ده 50 ته ورسي نو چې ستا په 100 روپیو کار نه کېږي مخکې خو ډالر زما په خاصه چې په کم 3 روپۍ باندې زما یاد شي او د هغې نه پس نن 40 روپو ته رسي نو دا 40 روپۍ چې ساتې شوي دا زموږ تاوان وشو که نقصان نه وشو پیدا مو شو تاسو بیا نه شئ زما امیر صاحب تاوان وشو که پیدا وشوه تاوان دی زموږ دماغ دغې ته ورسېد چې یو درهم یو ریال 40 روپو ته ورسېده او په هغې باندې موږ وایي زموږ سره ډېره ښېګڼه وکړه دغه نمونه خلک دغه ټیپ خلک د خدای په خاطر دا پوه کړي او بل زما سره نن به زما سره واده کوئ چې که څوک په عوامي نشن پارټۍ کې دي او که نه دي نن موږ عهد کوو په دې میدان کې به دې خپلو مسافرونو سره او په یو ځای باندې کوو چې د مستقبل ژوند به موږ د عوامي نشن پارټۍ نه باب نه تېروو او کور په کور باندې کلي په کلي باندې کوڅه په کوڅه باندې به خپله دا خبره رسو په جرګو کې په مرکو کې په جنازو کې چې دغه خلکو مرګسته وکړي چې کوم حقیقي د پښتنو تپوس کولی شي مهاجره څه کوي یو خو شپه ده صبر وکړه پوزه پخه خبره کوم یو خو شپه ده بله روژه ده
او که 12 بجې نه شي نو زه به خاصه جمعه هم ته او بل مسافر هم دی او روژه هم ده ما به اکثر د خپل کسان ته خبر کوله په مازدیګر کې چې به زه صدر صاحب کله تقریر ته پاڅېدم او ما به ترې احد اخیسته ځکه یو خو مې خپل کور زما خلاف و بل دا رنګې صاحب و جمعه اسلامي او ورسره پیپلز پارټۍ او ورسره سید زمان خان مالک مې شاته ناست دی په هغه ټایم کې عوامي نېشنل پارټۍ هم زما مخالفت کړی او داسې زمان مالک مې کور ته چې خدای وبخښه دا سړی پیدایشي عوامي نېشنل پارټۍ والا دی دا حقیقي باچا خانه ده خو صرف ورک شوی و ما به صدر صاحب دا قسم ورکاوه چې وخت به د مازدیګر ورته خبره مې ورته وکړه چې هلکه ورونو واده خو راسه کوئ خو یو خو وخت مازدیګر دی او د عالمانو مې دا وردلي چې یاره کله چا زنګېدلي دا غروب زاوال ټیم ورته ښایي ښه سوچ وکړئ چې واده راسه کوئ بیا مې ورته وویل چې یاره ما دا وردلي د عالمانو نه چې په قبر کې سړی کښېني او کله ډېر ممکن راشي تپوس کوي چې ما رب په کومه دین وکړه نو هم مونږ د مشرانو دا وایو چې دا د غروب د مازدیګر ټایم ورته خو نو چې وایي چې ښه نو ما به چې لاس چت کړي خو هلکه سوچ پرې ور وکړئ وخت پورې مازدیګر دی د زرګدن ټایم دی دروغ به راته نه وایي وروڼو روژه ده مسافري ده او جمعه ده نو واده راسه کوئ د الله په حضور کې چې موږ به انشاءالله تعالی باقي ژوند که څه کوتاهیانې شوي دي امیر صاحب باقي ژوند به موږ د عوامي نېشنل پارټۍ په خوا کې تېروو مګر الله په رضا برداشت وکړو ډېره مهرباني الله قدر وکړه الله مې عزت وکړه زه یو ځل بیا د ټولو تنظیمونو خاص کر زموږ د مرکزي صدر صاحب ډاکټر صاحب د هغه د ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم او وروڼو که ما بعضې ځانو له استادو له د روټۍ لپاره ټیم نه ورکړی د هغوی نه معذرت غواړم ځکه چې ما ټیم د عوامي نېشنل پارټۍ تنظیم د مشرانو له ورکړه په دې وجه مې ورکړه چې یاره سبا زما د پارټۍ مشران تپوس وکړم چې هغوی دا ونه وایي چې ملک راغلی خو په ډمبډولو ګرځېده نو ما دغې شرطې نه تاسو ته ټایم نه یې درکړی د مشرانو سره مې ټایم وړم هغې زه معذرت غواړم او سبا به انشاءالله تعالی ستاسو په دعاګانو باندې د ماسپښین د لمانځه نه پس زه د مکې توکل کوم تاسو ما دعاګانې کوئ زه به تاسو دعاګانې کوم او الله تعالی پاک په دې ملک کې ښاد او آباد خوشحاله وساتئ تاسو او الله تعالی پاک دې ستاسو د لاسو نه ستاسو د خولې نه ستاسو د سترګو نه او ستاسو د خپو نه هغه کار واخیسته کړي چې په اړه کې د مسلمانانو او د پښتنو ښېګڼه